असलामुअलैकुम दोस्तانو څنګه امید لرم چې خبرې دوستانو په پښتو ټي وي کې درته هرکلی ویم. عزتمندو ناز اقبال په کور کې د یو میاشت نه غیبه ده او نشته دی. د ناز اقبال خاوند وی چې زما یو ملګری دی په اسټرالیا کې اوسیږي او زما ځای ته به تلو راتلو او هغه ناز اقبال همغه سره تللی ده، خو د ناز اقبال نه فون راځي او نه څه هم داسې رابطه کیږي. خو ناز اقبال ډیره ناجیزه کوي، لکه د 5-6 بچو مور ده او دا د بغیر نکاح لکه مطلب د خاوند ملګري سره په یو میاشت چکر اسټرالیا ته تللی ده. نو دوستانو دا ډمان خلک دي، که تاسو سوچ وکړئ لږ مخکې وخت کې دی جګړه کړې وه ناز اقبال او خاوند دی، او په هغه جګړه کې د ناز اقبال خاوند ناز اقبال له طلاق ورکو او بیا یې څه وخت بعد ویل چې دا طلاق نه دی شوی او خپلو کې روغ وکړه. نو دوستانو دا ډیر بې غیرته خلک دي. دغه د ناز اقبال او د خاوند معلوماتي ویډیو وه چې ناز اقبال یو میاشت وشوه او په کور کې نشته دی، اسټرالیا ته تللی ده د خاوند د ملګري سره چکر باندې. دوستانو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.